له هر څه نه دمخه د روشن مخابراتي شرکت د الفا پرایم په نوم یو نوی کڅوړه خپلو پیرودونکو ته د یوې غونډې په ترڅ کې معرفي کړه. د شمال زون د روشن مخابراتي شرکت مشر سیرت د روشن مخابراتي شرکت لخوا د دغه نوي رامنځته شوي نوښت په موخه له ګډونوالو سره هر اړخیز معلومات شریک کړل. نظر به نیازمندی و نیاز مبرم مشتریای عزیز ما، شرکت مخابراتی روشن تلاش کرد و در تلاش همی است تا تأمین نیازمندی تمام مشتریان عزیز خود را بکنند. به همین اساس ما در این پروفایل جدیدی که به بازار عرضه شده که به نام الفا پرایم است ارتباطات نامحدود داریم. به این معنا که ما در این بسته، در این پروفایل بسته های نامحدود اینترنت، نامحدود پیام های کوتاه. د کندوز ولایت مقام دفتر رئیس مولوی عبدالغفور شهیدزی هم خبرې وکړې. د روشن مخابراتي شرکت له خدمتو څخه د مننې ترڅنګ ویل دا چې اوس هم د لرې پرتو سیمو کې د ولسونو ستونزې نه دي هوارې شوي، خو په دې برخه کې بیا هم هغه شبکې چې په ښه توګه کار نه کوي باید خپلې هڅې ګړندۍ کړي. دلته په مرکز کې خو انشاءالله تقریبا د ټولو شبکو ستونزه حل ده. انټرنیټ هم کار کوي، عادي رابطې خو کېږي، خو په ولسوالیو کې لرو پرتو سیمو کې زموږ او ستاسو هېوادوال له دغو سهولتونو څخه بې برخه دي. تر ډېره له دغو سهولتونو، له دغو اسانتیاو څخه بې برخې دي. د یادې مخابراتي شبکې دغه وړاندیز په داسې حال کې اعلانېږي چې دا مهال د هېواد په لرو پرتو سیمو کې ډېری اوسېدونکي لا هم مخابراتي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او غوښتنه کوي چې دغه ستونزې دې حل کړي.